سلامونه او نیکی هیلې د ACA معلوماتي کڅوړه اوریدلو ته ډېر زیات ښه راغلاست. د سږکال IPL لوبې له 18 کلنې IPL نورو مخکینیو دورو سره ډېر زیات متفاوت و. نن او د دې تر څنګ د IPL په 2 میاشتنۍ دوره کې کرکټ ډېر زیات چټک و. یعنی داسې بیټینګ اننګزونه ولوبول شول چې د اکثریت د کرکټ مینوال حتی فکر هم نه کولو، او په هندوستان کې د ډېر د مینوالو د جوش او ولولو سره مخامخ شو. خو اوس پوښتنه دغه ده چې کرکټ ولې دومره په چټکۍ روان ده؟ دې ته په ځواب کې زه به ووایم چې معاصر کرکټ د همدغه ډول چټکوالي غوښتونکی ده. په معاصر کرکټ کې نن سبا وخت کې هغه اننګزونه چې تر 200 رنزونو څخه زیات پکې ادا کېږي نو هغه یو بهترینه او ډیپینډبل یا د دفاع څخه یعنی دفاع کوونکی اننګز ورته ویلی شو چې د مختلفو لوبډلو له لوري د IPL په دوره کې ترسره شو. خاص کر ځینې لوبډلې رښتیا هم ډېرې خاصې وې، ځکه سنرایز لوبډلې د IPL دغه چټکې دورې ته یو بهترینه نوم ورکړ، او ځینو لوبغاړو د پیل کومه جوړه چې وه هغې داسې اننګزونه ترسره کړل چې حتی فکر یې هم نه کولو. یو تر ټولو ستر ریکارډ چې په IPL کې جوړ شو هغه د RCB لوبډلې خلاف د 280 منډو جوړولو، چې دا د کرکټ په تاریخ کې تر ټولو سترې منډې او غټ اننګز ده چې د یوې لوبډلې په خلاف ترسره کېږي. که تاسو اورېدلي وي د سنرایز لوبډلې لوبغاړي تراویس هیډ هم یو ورځ په یادونو کې له دې څخه یادونې وکړه چې موږ کوشش کوو د یو لوبډلې خلاف 300+ رنز یا 300 څخه بر رنز وکړو. خو اوس اندېښنه په دې ځای کې ده چې ولې د بیټینګ برخه په نړیواله سطحه باندې د پرمختګ باب کې ده. که تاسو یاد د نیپال یو لوبغاړي په 9 بالونو سره 50 څیزه ترلاسه کړه. دا هر څه د معاصر کرکټ تقاضا ده، د معاصر کرکټ هغه ریکوایرمنټ ده. خو که چېرته د بالینګ د برخې ارزونې ته راشو، د بالینګ په برخه کې په مخکینیو سیزنونو د IPL کې به لوبغاړو حتی تر 27 تر 30 پورې وکټ اخیستی، خو سږکال هغه ټاپ وکټ ټیکر لوبغاړی تقریبا 19 کا 20 وکټ اخیستی وي. نو دا په دې دلالت کوي چې په هندوستان کې نه یوازې په IPL کې بلکې په نړیواله سطحه باندې کرکټ د چټکتیا په حال کې ده، او د کرکټ مینوال په نړیواله سطحه باندې د دې غوښتونکي دي ترڅو هغه ثبات د کرکټ وساتل شي، هغه که د بالینګ په برخه کې او د بیټینګ په برخه کې. نن نړۍ هر څه چې دي یوازې د یو کوچني کلي په حیث باندې د هغې لیدلوری ده د مینوالو یې چې غواړي کرکټ څخه خوند واخلي او د خپل انټرټینمنټ یا د خپلې ساتیرۍ لپاره یې وکاروي. او د ځینو کسانو لپاره خو کرکټ یو مسلک ګرځېدلی ده، ځکه په هغوی باندې شننې کوي، په هغې باندې تحلیلونه کوي او خپلې څرګندونې په هغې باندې له نورو سره شریکوي. نو زموږ پوښتنه اوس له تاسو څخه دغه کېدلی شي چې څه ډول بیټینګ برخه په نړیواله سطحه باندې چټکه روانه ده، او هر لوبډله کوشش کوي چې ریکارډونه په خپل نوم باندې ثبت کړي. د بالرانو لپاره څه کول پکار دي ترڅو همدغه ډول اغېزمن اننګزونه ولوبوي، او د بالینګ هغه ثبات یا د بالینګ هغه ریدم هم د بیټسمینانو سره برابر شي، او په یوه اړخ باندې هم بالینګ پرمختګ وکړي او هم بیټینګ. نن سبا که چېرې په نسبي ډول دغه موضوع سره وارځو، بیټینګ تقریبا 80% د پرمختګ په حال کې ده، حال دا چې بالینګ په ډېره کمزورۍ او په کثیره شکل په صغیره شکل باندې پر مخ روان ده. که چېرې موږ یو مثال وکړو، راشد خان زموږ ټاپ لوبغاړی ورلډ کلاس بالر ده، خو څه ډول اغېزمنتیا او امپرشن چې ده په نورو سیزنونو د IPL کرلله په سږکال IPL کې نه وه. دا هم له ځان سره یو راز او د دې تر څنګ د ځان سره یو ځانګړنه لري چې د دغه هر څه ارزونه او تحلیل به تاسو مینوالو ته پرېږدو.